السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صدق یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته ښودل کېږي چې د 25 یا 13 کرو لپاره 60 کیلو واټه برق جوړ شوی دی او یو موسسې جوړ کړی ده. نو 22 دانې شمسیان لګېدلي دي یا 21 دانې شمسیان یې 2.5 واټه دي او هره شمسي 19 ولټه ده. نو 22 دانې شمسیان لګېدلي دي او 12 دانې بیټرۍ لګېدلې دي. زورورې بیټرۍ دي، وچې بیټرۍ دي او هره یوه بیټرۍ 200 امپیره ده. تاسو ته ښکارېږي دا د شمسیانو چوکاټونه دي او دغه پایې دي چې د کلي لپاره یې برق ورکول سوی ده. دا یو بل خوا چې برق ځینې تللی هغه پایه ده. نو دوستانو، په دغه کوټه کې بیټرۍ ایښودل سوي دي، تاسو ته ښکارېږي. او دغه بل چې ده دا هایبریډ ده یا مالید ده یا انورټر ده، هر څه ورته یایي. نو دا هایبریډ ده، 20 کیلو واټ هایبریډ ده. تاسو ته ترمینل ښکارېږي، ښه زورور هایبریډ ده. د یوې موسسې لخوا څخه یوه کلي ته ورکول سوی ده. نو یو څه مشکل یې لرل، خراب ولو. دغه بیټریو وایرینګ یې هم سر خراب کړی، لاسوګنه یې کړې ده. بیټرۍ هم 12 دانې بیټرۍ لګېدلې وي، هره بیټرۍ 12 ولټه ده او 200 امپیره ده. نو یو څو بیټرۍ یې خرابې کړې دي. کومې خرابې بیټرۍ چې دا موږ ورچې لرې کوو، کومې چې روغې بیټرۍ پاتې دي هغه وایرینګ بیرته تنظیموو او دا پروګرام ټول ورته جوړوو. دا سیستم به ټول ورته سیټ کړو سره. نو دوستانو، دا تاسو ته ښکارېږي چې دغه بیټریانو دې شیانو ته سمه توجه نه ده سوې، ساتنه روغه نه ده سوې. یو دانه بکسه لګېدلې، بریکر کې لګېدلې ده چې د شمسیانو برق ورباندې کټه کوي یا د کلي لپاره برق کټه کوي. نو دوستانو، کومې خرابې بیټرۍ سوې هغه موږ ورڅخه لرې کړلې او روغې بیټرۍ مې کېښودلې. یو په بل پسې مې بیټرۍ سریز ولګولې، یعنې څلور بیټرۍ مې په یو سریز کې ولګولې، 4 بیټرۍ په بل سریز کې لګوو چې ټولې 8 بیټرۍ راسي او د دې ولټیج 48 یا 50 ولټه راسي. یو په بل پسې 4 بیټرۍ، د یوې منفي دي بلې مثبت دي، یوې منفي دي بلې مثبت، په یو بل سر کې موږ ته مثبت او منفي په لاس راکوي. نو په دې طریقه سره موږ ټولې ولګولو. په میګر کې به اوس ولټیج هم تاسو ته وښیو. دغه چپ لاس ما چې چپ لاس ته نیولی ده، دا تار چې کوم ده دا منفي لاین ده او بیا دغسې رقم ته د بیټریو مثبت او منفي تر 4 بیټرۍ ټول یو له بل سره کنکشن سوي دي تر پایه پورې. نو دغه شین تار چې ما پکې لاس کې راواخیستلو دغسې ده، دا مثبت تار ده. اوس ګور د دې ولټیج تاسو ته ښیي، څومره ولټیج اچوي. په میګر کې به ولټیج تاسو ته وښیو. هره یوه بیټرۍ 200 امپیره ده او 12 ولټه یا 14 ولټه ده. نو دوستانو، 250 ولټه یې وښودل. 250 ولټه که چېرته موږ په 4 تقسیم کړو 14 ولټه رسیږي. 250 ولټه د 4 بیټریو رالو 250.0. داسې فکر ونه کړئ چې 520 دی. 250.0. نو دوستانو، 250 ولټه د 4 بیټریو رالو او 2 بیټرۍ خو نورې په میز کې ایښې دي، خو 2 دانې به موږ د میز په سر باندې نورې ږدو، ځکه چې 4 بیټرۍ موږ په یو سریز کې بسته کوو. دا تخته د میز په سر باندې ږدو او له هغه وروسته 2 بیټرۍ نور هم د میز په سر ږدو او د دې تختې په سر باندې هایبریډ هم پسې لګوو. وصل کوو یې. تخته مې کېښودله. اوس هایبریډ راخلو. هایبریډ تاسو ته ښکارېږي چې لاندې چې کوم ترمینل ښکارېږي دا د بیټرۍ لاین ورته لګول کېږي. له هغه وروسته اي سي انپوټ لګول کېږي او بیا آوټپوټ لګول کېږي او وروسته د شمسیانو لاینونه لګول کېږي. نو دوستانو، موږ ټول ولګول. اول 2 د بیټرۍ لاینونه دي او دغه کوم چې تاسو ته زه اوس ښیم دا شین او سور لاین چې ده دا آوټپوټ د کلي خواته چې برق 220 ورکوي او دا اخیر کې شین او سور لاین چې ده دا د شمسیانو برق ده، یعنې مثبت او منفي ده. او دا غټ بریکر لګېدلی چې بیټریو برق کته کوي او چلاندوي. او دغه نور 2 واړه بریکر چې لګېدلي، یو د کلي خواته برق کته کوي او بل چې ده کوم چې د شمسیانو برق هایبریډ ته راځي هغه کته کوي، یعنې بندوي او خلاصوي. دا د اتومات لپاره لګېدلي، که چېرته شارټ وخوري دی پخپله بندېږي. دا د بیټریو بریکر چې ده دا ډېر زورور ده، یعنې امپیر زیات غواړي. نو دوستانو، دا د هایبریډ طریقه وه او اوس به درته وښیو چالان به ورکړو چې څنګه کېږي. موږ د شمسیانو برق ورته راپرېږدو او د کلي خواته بټن روښانه کوو، یعنې چې برق هغې خواته مو لاړ شي. اوس وایرینګ ټول موږ لګولی ده. هایبریډ روښانه کوو. دا منځ کې چې کوم بټن پاور ورباندې لیکلی ده په دې باندې هایبریډ روښانه کېږي. برق خو موږ وختي لا ورته راپرې ایښی ده.
نو دوستانو چپ لاس ته چې تاسو ته کوم برق ښکارېږي 220 ولټه دا د کلي خواته ولاړل او ښي لاس ته چې 50 ولټه لیکلي دا د بېټریانو برق ده او کته لاندې نقشه کې چې د شمسیانو برق و هغو هم د بېټریو لپاره خپل چارج شروع کړی او کوم دا درې غمیز چې تاسو ته په بکسه کې ښکارېږي دا د کلي خواته یعنې برق ولاړو دوه دانې بېټرۍ پورته ایښي دي یو له بل سره وصل دي او چپ لاس ته دوه بېټرۍ کته ایښي دي دا څلور سر یو له بل سره داسې وصل سوي دي چې د یوې مثبت د بلې منفي بیا د ښي لاس خواته څلور بېټرۍ دي دا هم دا رقم وصل سوي دي بیا مې څلور هغه بېټرۍ راخاستې څلور مې دا نورې راخاستې یو له بل سره مې بیا وصل کړي دي څلور بېټرۍ مې له اتو بېټریو جوړې کړي دي او مالې ته مې برق ورکړی نو دوستانو که مې ویډیو خوښه سوي چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ښایسته کمنټ ورکړئ د نورو ویډیو